أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ په تېره شپاړسمه فته کې هغه قصه بیانول چې صفوان ابن امیه او عمیر ابن وهب د کعبې شریفې په حتم کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اتفاق سره وکړي، او عمیر پس له هغه څخه چې خپله توره یې زهرناکه کړه د مدینې منورې پر طرف رهي سو، تر څو چې هلته د مسجد د دروازې سره خپله اوښه چوکه کړه او دی ځینې راکښته سو. تاسې پوهیږئ چې د عمیر څه نیت او څه مقصد دی؟ د عمیر اراده دا ده چې په اول ملاقات یا مخامخ کېدلو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خپله توره سره وهي، او بیا چې هر څه پیښیږي پیښ دي سي. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هلته د یو څو نفرو مسلمانانو سره ناست و او د بدر د جنگ خبرې سره کولې چې سترګې یې پر عمر وموښتې. ویل په والله دغه د الله دشمن عمر نه دی راغلی مګر د یو شر دپاره. او بیا عمر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. ویل یا رسول الله، هغه دی د الله دشمن عمر راغلی او توره په زړیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما ته راوله. عمر رضی الله تعالی عنه و عمر ته ورغلی او هغه تناویه چې عمر توره په ځان پورې په زړولې وه د عمر په غاړه کې ورواچاوه، غواړي چې مسجد ته یې ورولي. خو په دغه وخت کې د انصارو و څو نفرو ته هم وویل چې تاسې ولاړ سئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښېنئ او ودغه خبیث ته متوجه اوسئ، ځکه دا سړی په باور نه دی. بیا یې نو عمر رضی الله تعالی عنه و مسجد ته ورننیستی. ورونو رضی الله تعالی عنه می په دې ورسره ووایه چې په وروسته کې صادق مسلمان ځینې جوړ سو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې عمر رضی الله تعالی عنه د عمر په غاړه کې تناور اچولی دی او راکشویه، ویل الیک یا عمر. او عمر ته ویل رانږدې سه یا عمر. عمر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور دمخه سو او ویل انعموا صباحا، چې دا د جاهلیت د وختو او د مشرکانو سلامو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل موږ ستا تر تحیه په ښه تحیه سره مکرم کړي یو یا عمر، چې هغه سلام او د اهل جنت تحیه ده. او بیا یې ورته وفرمایل د څه شي دپاره راغلی یا عمر؟ عمر ویل د دغه خپل زوی په باره کې راغلی یم چې ستاسې سره بندي دی او د ده په متعلق ښه راسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه توره دې د څه شي دپاره په غاړه کې ده؟ عمر ویل الله دې تورې خرابې کړي، آیا موږ ته یې کومه فایده را رسولې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رښتیا راته ووایه د څه شي دپاره راغلی یې؟ عمر ویل بې له دغه د بل کار دپاره نه یم راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې ته او صفوان ابن امیه په حجر کې سره کښېنستلاست او د قریشو هغه وژل سوي کسان مو یادول چې د بدر په ورځ په هغه څاه کې واچول سوه. او بیا تا وویل که پر ما پور نه وای او دغه اولادونه مې نه وای، زه به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره تللی وای. صفوان ستا د پورو او اولادو ذمه په دې شرط پر خپله غاړه واخیسته چې ته ما ووژنې، او الله جل جلاله ستا او زما د وژلو په مابین کې حائل دی. یعنی ته دا کار نسې کولای ځکه الله عز وجل دغه کار منع کوي. عمر ویل اشهد انك رسول الله، یا رسول الله
د کم شي خبر چې به تا د اسمانه څخه موږ ته راوړي او کومې وحی چې پر تا نازلېدې موږ په هغو کې ستا تکذیب کاوه مګر دغه خبر چې بیله ما او صفوان څخه بل هیڅوک نه و حاضر او نه په خبر دي په والله زه پوهېږم چې بیله الله بل چا نه په خبر کړي نو حمد هغه الله لروي چې زه و اسلام ته هدایت کړم او زه و دغه ځای ته راوستلم او بیا د شهادت حق کلمې وویلې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام ته فرمایل دغه ورور ته مو د دین مسائل وروښوي قران مجید ورته وایست او بندې ور الکی سبحان الله په هغه وخت کې فاکس وک ټلیفون ټایپ وک مخابره چې دغه حالات دغه په واسطه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسول سو یا دغه شیان یو هم نه و بلکې تر دې ټول مهمه او د خبر رسولو لو بل وسیله و چې دغه په واسطه دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی چې هغه الهي وحی وي د نبوت او رسالت ټول کارونه تر بشري عقل او طاقت لوړ وي دا هم د الهي معجزو څخه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د اثبات د پاره یو معجزه و دلته په مدینه منوره کې عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان سو او هلته په مکه مکرمه کې صفوان و نور مشرکانو توای زیری درکوم چې پراتلونکو نږدې ورځو کې به د داسې واقعې خبر واوري چې د بدر کې صبر څخه هېر کی او صفوان به د هر هغه چا څخه چې مکه مکرمه ته بورتلی د عمر د حالاتو پوښتنه کول ترڅو چې د عمر د اسلام خبر ورته را ورسېدی بیا نو صفوان قسم یاد کی چې هیڅ کله به د عمر سره خبرې نه کوي او هیڅ کله به په هیڅ شي کې فائدہ نه ورسوي عمر چې مکه مکرمه ته راغلی هلته په اسلامي دعوت شروع وکړه او خلک یې و اسلام ته رابلل او د پر لاس ډېر خلک و اسلام ته داخل سو موږ مخکې د هغه عهد او معاهده ماده درته بیان کړې کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د يهودو سره کړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د هغه شیانو د عمل کولو ډېر کوشش کاوه کوم چې په هغه معاهده کې ذکر شوی و او واقعا هم د مسلمانانو څخه هیڅ داسې کار نسو پیښ چې هغه دي د هغه معاهده د ماده څخه یو حرف مخالف وي مګر يهود هغه يهود چې د دوی تاریخ په غدر او خیانت وعده خلافي او چم ډک دي هغه خپل ځانونه نسوای ټنګولای چې د هغه خپل پخوانی خائنانه طبيعت سره موافق عمل ونکي نو یې د مسلمانانو په صفو کې د چم او د سسو تشویش او اضطراب پارولو او خطا استلو په عمل کولو شروع وکړه چې اوس به یو نمونه درته بیان کوم ابن اسحاق رحمه الله وای شاس ابن قیس چې یو سپنجری يهودي و لوی کافر او متعصب شخص و د مسلمانانو سره ډېر حسد او عداوت درلودي یو ورځ پر لارې رهیو ویل د چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب چې د اوس او خزرج د قبیله څخه و په یو مجلس کې سره ناست دي او خبرې سره کوي دغه يهودي دغه د دوی الفت او محبت د دوی صلح او پر اسلام سره یو ځای کېدل د دوی اتحاد او اتفاق نسو خوش يهودي ته دا ور معلومه و چې د جاهلیت په وختو کې د دغه قبیلو په مابین کې څونه عداوت پروت و نو یې د ځان سره وویل بني قیله چې مقصد یې د اوس او خزرج قبیلې وي بني قیله په دې وطن کې سره متحد او متفق سو او کدوی په اتفاق سو بیا نو موږ د دوی سره د آرامي ژوند نسو کولای نو دغه يهودي د دوی د اختلاف او جنگولو د پاره څه وکړه یو ځوان يهودي چې د سره ملګری وو وهغه ته وویل ورسه د دوی سره کښینه او هغه د بعاث د جنگ خبرې شروع کړه ورونو د بعاث جنگ یو ډیر لوی او شدید جنگ دی چې تر هجرت د مخه د مدینه منورې د دوه قبیلو چې اوس او خزرج وي په مابین کې تیر شوی وو چې د دواړو طرفو ډیر کسان پکښ ووژل شو او دواړو طرفو ته ډیری خرابي او بربادي پکښ ورسېده نو دغه يهودي هغه بل يهودي امر کوي چې ورسره د دوی سره کښینه او د بعاث د جنگ خبرې شروع او ځینې هغه بیتونه وایي چې دغه دوه قبیلو په هغه جنگ کې ویل
یعنی هغه زوړ او وژل سوی اور پکښې تازه کړ. دغه یهودي ځوان هم ورغلی او دا کار یې وکړ. سبحان الله. خلق نوی مسلمانان سوي دي، تر اوسه لا شیطان خپل شیطانت پر عملي کولای شي. د يهودي د خبرو په سبب په قوم کې د اختلاف او فخر خبرې شروع شوې، ترڅو چې دوه نفره یو د بل په مقابل پر زنګرو سره کښېنسته او اوازونه یې لوړ شو. او بیا یو هغه بل ته وویل کدي خوښه وي بیرته به د سره هغه جنگ شروع کو. یعنی دغه اهلی جنگ د پاره بیا تیار او آماده یو. قرار دواړي ډلې په قهر شوې. اول سره معلومه بیکو زموږ او تاسو د معلومېدو ځای حره دی. نارې شوې اسلحه. خلق وحریه ته سره ووتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر ورسېدی. کوم مهاجر اصحاب چې ورسره ناست و د هغو سره و انصار ته ورغلی او ویل یا معشر المسلمین الله ابدعوى الجاهلیه وانا بین اظهرکم. یعنی ای مسلمانانو ایا د جاهلیت کارونه کوي او زه ستاسو په مابین کې؟ پس له هغه څخه چې الله عزوجل و اسلام ته هدایت کړاست او په اسلام یې مکرمه کړاست، د کفر څخه اخلاص کړاست، د جاهلیت کارونه یې درڅخه ایست کړه، ستاسو په زړه کې الفت او محبت در واچاوه. قوم پوسو چې دا شیطانی وسوسه او د دوی د دشمن د طرفه چمو په ژړا سوه. د اوس او خزرج د قبیلو خلقو یو د بل سره غاړه په غاړه سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو اوریدونکي او منونکي رهیسوه. نو الله عزوجل د عدو الله شاس ابن قیس چم او خیانت ناکام کړي. دا د هغو اعمالو یو نمونه و چې يهودو د مسلمانانو په صفو کې د تفرقه او جنگولو د پاره عملي کولې. او نن ورځ د دغه اعمالو ډېر مثالونه د يهودو د طرفه په ډیرو اسلامي ملکو کې لیدل کیږي چې د خپل کامیابی د پاره اسلامي امت یا و جنوب او شمال ته سره ویشي، یا یو شیعه او سنی ته سره ویشي، یا د ژبې او قومیت پر اساس سره ویشي. او بدبختانه مسلمانان د خپل بے خبري یا د یوې تمع په سبب دغه تفرقه قبلوي. بالمقابل وکفري او خارجي قواو ته تسلیميږي او د هغو خدمتګاران د ځان څخه جوړوي. دا خو یو نمونه و، بلکې تر دې زیات يهودو د دې د پاره چې د اسلامي دعوت مخ ونیسي نور هم ډېر نقشې عملي کولې. مثلا د درواغو اوازې په مسلمانانو کې نشرولې، یا دا چې په سهار کې به مسلمانان سو په ماښام کې به بیرته د اسلام واوښته. دا د دې لپاره چې د ضعیف الایمان مسلمانانو یا هغو کسانو چې نوې ایمان راوړي وو په زړه کې شک او تردید پیدا کړي او په مسلمانانو کې پر هغو کسانو د ژوند او معیشت لارې تنګولې کم چې د دوی به یو مالی رابطه ورسره و. هغه داسې هغه کسان چې مسلمانان سوي وو کله د دوی پور پر باندې وو، سهار او ماښام به د پور غشتلو د پاره ورته ولاړ وو، او کله بیا د هغو پور پر باندې وو هغه ځنی خوري او نی ورکاوه. هغه ته به ویل ستا پور هغه وخت صحیح او را باندې وو چې ته د خپل پلرو پر دین وې، مګر دا چې ته اوس د دینه واوښته نو ستا پر موږ هیڅ حق نشته. يهودو دا کارونه ټول تر بدر د مخه کول، سره د دې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه معاهده هم درلوده. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو پر دغه ټول مخالفتو په دې امید صبر کاوه چې شاید یو ورځ يهود وسمې لارې تراسي او په منطقه کې امن او سلام موجود وي. خو اوس چې يهودو ولیده چې الله عزوجل و مسلمانانو ته د بدر په میدان کې پوره نظر او بری ورکړي او اوس مسلمانانو عزت او شوکت، هیبت او دبدبه پیدا کړه، د يهودو قهر او غضب، عناد او حسد نور هم زیات شو. نو یې هغه خپل شر او عداوت ښکارا کړ، بغاوت او ازارونه یې زیات کړه. په يهودو کې یو سړی وو چې په حسد او عناد، شر او عداوت کې تر نورو يهودو زیات وو، او دغه سړی کعب ابن اشرف نومېدی چې قصه به لږ وروسته په تفصیل سره درته بیان سي. همدارنګه لکه د مخه چې درته وویل سو چې د مدینې منورې يهود و درو قبیلو ته ویشل شوي وو چې یوه د بني قینقاع قبیله وه
او دغه قبیله د نن په مدینه منوره کې په یو کلی کې اوسېده چې هغه کلی هم د دوی په نامه سره یادېدی او دغه يهود کاسبان زرګران اهنګران او د لوشو جوړونکي و چې دغه کسبو په سبب دوی مالدار او د قسم قسم اسلحو خاوندان هم و 200 نفر جنگي ځوانان درلوده د مدینه منورې د يهودو هغه قوي او دلاوره قبیله هم دوی و او اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره عهد او وعده مات کړه هم دغه د بنی قینقاع يهود و کوم وخت چې الله عزوجل و مسلمانانو ته په بدر کې بری ورکړي دغه قبیله په خپل طغیان او سرکشي کې شدت وکړي داسې کارونه کول چې مسلمانان په قهر کې په مسلمانانو یې پسخندونه وهل څنګه چې دوی د کسب او صنعت خاوندان او تجاران و او دا خو تاسو ته معلومه ده چې د يهودو اصلي کار او پیشه تجارت او صنعت دي نو دوی یو بازار درلودي د مسلمانانو څخه چې به هر څوک د دوی بازار ته د شید رانیولو یا خرڅولو د پاره ورغلي دوی به ازاراوه حتی پر مسلمانانو شذوی تعرضونه کول کوم وخت چې د دوی دغه کارونه ډیر سو او سرکشي زیاته سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی سره راټول کړ نصيحت ورته وکړي وصلح او سملاري تیراو بلل د دوی دغه سرکشي نتیجه ورته بیان کړه خو په عوض د دې چې دوی اصلاح سي شر او عداوت نور هم زیات سو ابو داود او نور د احادیث امامان د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي وای کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وقریش ته د بدر په ورځ ماته ورکړه او بیا مدینه منوره ته راغلی نو یې يهود د بنی قینقاع په بازار کې سره راټول کړه او وی فرمایل یا معشر يهود د مخاطر دې چې دغه حالت درته پیښ سي لکه وقریش ته چې پیښ سو اسلام راوړي يهود ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په دې مخه تاوزه چې د قریش څخه دی یو څو داسې نفر مړکړه چې به تجربه او په جنگ نه پوهېده کته زموږ سره جنگ وکړي ته به پوسه چې خلق موږ یو او زموږ په مثل به د هیڅ سره مخامخ نسي الله عزوجل د يهودو دغه خبرو په مقابل کې د سوره آل عمران 12 او 13 نمبر آیاتونه نازل کړه چې الله جل جلاله فرمایي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم ودغه کفار ته وایي چې ډېر ژر په دنیا کې مغلوب سي او په آخرت کې به جهنم ته وشړل سي او دغه جهنم د استوګنې د پاره ډېر بد ځای دی قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يعني ايکتونکو تاسو ته په هغه دوه ډلو کې چې په بدر کې د جنگ د پاره سره مخامخ شوه ډېر لوی عبرت دی یو ډله و چې د الله عزوجل په لار کې جنگ کاوه او بل ډله و چې کافره و دوی به هغه ډله دوه چند لیدل او الله عزوجل په خپل نصرت سره تائید د هغه چا کوي چې د جل جلاله خوښوي بهشکه چې په دغه ډېر لیدلو کې د بصیرت د خاوندانو د پاره عبرت دی ورونو دغه آیات شریف د ترجمه د شپو هیدلو د پاره مجبور یو چې برته د بدر و غزا ته ولاړ شو د بدر په غزا کې د مشرکانو شمیر تقریبا 200 کسانو ته رسیدي چې د سپرتیا او حلالولو د پاره پوره شمیر اوشان او آسان او پوره اسلحه ورسره او بل طرف ته د اسلامي لشکر عدد تر 300 لږ څه زیات وو چې او یا اوشان 2 آسه او ډېر لږ اسلحه ورسره خو د تعجب ځای دا و چې په ځینو وختو کې هر لشکر ته هغه بل مخامخ لشکر د خپل ځان په حساب 2 چنده معلومه دي چې د هغه نتیجه داسو چې د کافرانو په زړه کې د مسلمانانو د دې ډېروالي په سبب ډېر ورولوید او مسلمانانو ته د کافرانو د دغه 2 چنده شمیر په سبب پر الله عزوجل اعتماد او توکل پیدا شو
او خپل رب ته نور هم متوجه شو. نو الله عزوجل په دغه آیات شریف کې دغه موضوع ته اشاره کوي. خیر برته د بنی قینقاع د يهودو قصې تراس د يهودو دغه جواب څخه دا معلومه شو چې دوی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته په جنگ سره اعلان وکړي چې موږ ستاسو د جنگ څخه نه بیریږو او کته زموږ سره جنگ وکړي هلته به در معلومه شي چې جنگیالي او توریالي څوک دي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل قهر او دا موضوع په ځان کې پټ کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو صبر وکړي او د هغه څه په انتظار و چې د شپو په تیرېدو سره مخ ته راځي. د بنی قینقاع د يهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو. په خپل اعمالو یې د خپل ځان د بربادي کوشش کاوه او په خپل عمل سره پر خپل ځانو د ژوند کولو لارې بندې کړې. ابن هشام د ابي عون څخه روایت کوي چې د مسلمانانو څخه یو شذي یو شی د خرڅولو د پاره د بنی قینقاع و بازار ته یوړي او هغه خرڅ کړ او بیا د یو زرګر دکان ته ورغله او هلته کښینسته غواړي چې د خپل خوښ یو شی رانیسي. اول خو زرګر غوښته چې دا مخلص کی د دې کار څخه ممانعت وکړي. بیا یو بل خبيث يهودي پټ ورغلی د دې په بے خبرۍ کې د دې د کالو یو کونج لور د دې د غاړې سره وتړي او دا بے خبره ناشته ده. اوس خو هیڅ نه ده پیښه. کوم وخت چې سودا اخلاص شو نو شته ولاړ شو. څنګه چې کالیه لور تړلی و د بدن یو حصه ښکارا شو او يهودو پر وخندل. دغه لسوال سره یو لوچغه وکړه. دلته یو مسلمان سړی هم ولاړ وو او یو شی رانیسي. دا حال ولیدي چې یو مسلمانه مستوره شزه لڅسوه او هغه يهودي چې دا کار یې کړی دی ولاړ دی او خاندي. مسلمان سړی دا واقعا ویني څنګه چې د شرف موضوع و د دې تحمل یې نسوي کولای پر يهودي راواچول او مړ کړ. يهود بیا ټول پر مسلمان راټول شو او مسلمان یې ووژي. د مسلمان نور اقرباو د مسلمانانو څخه کومک وغوښتي. نو د مسلمانانو او د بنی قینقاع د يهودو په مابین کې شر جوړ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی يهودو ته حال ولېږي چې هغه نفر را تسلیم کړي چې دغه مسلمان یې وژلی دی قاتل غواړي. مګر بنی قینقاع دا ونه منل چې قاتل دی ور تسلیم کړي. د هغه مجرمانو ترڅنګ ودرېده. نو د قاتل د نه تسلیمېدو په سبب هغه عهد چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او يهودو په مابین کې وو د يهودو د طرفه مات شو. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې لشکر جوړ کړي. د مسلمانانو لشکر جوړ شو او د لشکر بیرغ یې وحمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. لشکر د بنی قینقاع پر طرف حرکت وکړي. يهودو چې لشکر ولیدي په قلاو ننوتل او دروازې بندې کړې او مسلمانانو د باندې د طرفه محاصره کړه. اوس نو د بنی قینقاع يهود په یو څو شیانو غراټي. اول خو دوی 200 نفر مسلح فوج لري او بل د نن په قلاو کې د اوبو ساحان لري. کشتونه او حیوانات د نن په قلاو کې و. د باندې څخه یو هیڅ څه ضرورت نه درلودي او هغه خوراکي مواد چې د دوی سره د نن په قلاو کې موجود و پوره یو کال یې بس. نو دوی د نن په قلاو کې کښینستل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د جنگ اعلان وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال ورولېږي چې زه ستاسو سره کار نه لرم فقط هغه قاتل را تسلیم کړي. خو هغه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم تا پر موږ هم د قریشو خیال کړی دی. موږ جنگي خلک یو که جنگ کوي جنگ در سره کوو. اوس د دوی د طرفه تهدیدونه شروع شو. يهود پر خپل کفر او خیانت ټینګار کوي او مسلمانانو په قلاو کې محاصره کړي دي. دا محاصره د هجرت د 2 کال د شوال د میاشتې د 15 تاریخ څخه شروع شو او د ذوالقعده تر اول شپې پورې دوام درلود. یعنی پوره 15 ورځې د محاصره تیر شوه او بیا هم دوام لري. خو الله عزوجل د يهودو په زړه کې بیره ورواچول او دا هغه بیره ده چې کوم وخت الله عزوجل د یو قوم د شکست او ماتېدو اراده وکړي دغه بیره په زړه کې ور اچوي.
نو يهودو دغه بیرې په سبب عذر او زاری شروع کړې. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم امان راکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل امان نسته. يهود نفر ورلیږي عجز او زاری کوي صلح غواړي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وايي هیڅ کله صلح نه کیږي، بل جنگ بل لار نسته. پس له ډیرو زارویو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل تاسو تسلیم سئ. بیا نو زما خوښه ده، کوم وجلاس کوم پریښولاست هغه زما اختیار دی، خو تاسو به بل قید او شرط تسلیمیږئ. په دغه طریقه د جنگ خلاص یاست. سبحان الله. د هغه بیرې په سبب چې د يهودو زړه ته ننوتلې و په دغه راضي سو چې موږ تسلیم یو او ته چې موږ په باره کې هر فیصله وکې هغه موږ قبول ده. د اسلام او مسلمانانو هیبت او دبدبه دون لوړ او مؤثر و چې په وسو جنگي ځوانان ټول ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلیم سو. ټول یې بندیان کړ او د ټولو لاسونه ور وتړل. اوس خلق په انتظار دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه بنی قینقاع د يهودو په باره کې څه امر وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولوجو اصحاب کرام ته ویلي و چې غواړي دغه 200 نفر ټول ووجني، یو یې هم ژوندۍ پرې نږدې. دلته نو د يهودو دوست لوی منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول د خپل منافقت د رول په عملي کولو شروع وکړ. اوس چې عبد الله منافق چې د خزرج د قبيله څخه وو پوسو چې دغه خلق ټول وجل کیږي، او حال دا چې د ده او د بني قینقاع د يهودو په مابین کې حلف او تعهد وو چې یو د بل حفاظت وکړي، او اوس دوی ویني چې دغه يهود وجل کیږي او که وجل سو بیا نو ودته عزت او کومک نه پاتې کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی دغه يهودو د پاره عفو ځنی غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا تر اوسه حکم نه دی صادر کړی چې عبد الله منافق مخته کښینستی او ورتوای یا رسول الله احسن الى موالي، یعنی زما د متعهدینو دوستانو سره نیکی وکړه. عبد الله چې پښکارا مسلمان دی او په دننه کې لوی کافر او د کفارو ملګری دی، اوس دغه مجرمینو يهودو دفاع کوي او وايي احسن الى موالي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخزدي واړو او د جواب ورنکړ. عبد الله بیا و مخته کښینستی او وايي یا رسول الله زما د متعهدینو سره نیکی وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبري جواب نور کوي او مخ یې ځنی واړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه لا د جنگ لباس چې زغره ده اغوسته ده. عبد الله ابن ابي منافق بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته کښینستی او لاس یې تر زغره وردننه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تر کمیس ونیوي او ویل یا رسول الله زما د متعهدینو سره شوکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو او ویل ویحک ارسلني الامک. مگر منافق بیا هم دانت کړی دی چې دغه يهود بخلاصوي. ویل یا والله تر هغه دنه لکوم چې زما د متعهدینو سره نیکی او احسانونه کې 300 نفر چې زغری اغوستي دي او 400 نفر لڅ بیل زغور دي، دغه 200 نفر په یو ور حلالوي. حال دا چې دوی زپیخ او ګروي کې ساتلم، بیا نو ماته څوک را پاتې کیږي او زه یو سړیم چې د جنگو سره مخامخ کېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هر څه ممانعت کوي، خو منافق عبد الله ابن ابي پر خپل غشتنه ټینګ دی. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه منافق سره هغه چې د پر اسلام فقط یو میاشت رسوي و د مراعات معامله وکړه او يهودي ودته ور پرې شول او ویل دوی به د مدینه منورې څخه وځي، دلته به ازما هم سایتوب نکوي. اوس نو د بنی قینقاع يهود د شام طرف ته وځي او ځینې و خیبر ته ولاړه او هلته په خیبر کې د يهودو یو ځای کېده شروع شو. دا د بنی قینقاع د يهودو د غزا قصه چې څنګه شروع شو او څنګه پای ته ورسېدل. په دغه وختو کې چې صفوان ابن امیه او يهود او منافقین په دغه خپل دسیسو او عملیاتو مشغول و. ابو سفیان د قریش مشر د داسې یو کار په باره کې فکر کوي چې تاوان یې لږ او اثر یې ښکاروي او غواړي چې داسې یو کار ډیر ژر عملي کړي چې په هغه سره د قوم عزت وساتل شي
او د دوی قوت په ښکاره سي. نو یې د بدر تر ذلیل شکست وروسته قسم یاد کړي چې ترڅو پر مسلمانانو حمله ونه کړي د جنابت غسل به نه کوي، یعنی خپل ښځې ته به نه ورنږدې کیږي. نو یې کفار سره راټول کړل، ویل څوک زما سره یو ځای کیږي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد جنگ وکړو. وی کولای شوای چې 200 نفر سره یو ځای کی او دغه 200 نفرو په ملګرتیا د مدینه منورې پر طرف رهیسو، څو نږدې و مدینه منورې ته ورسېده. مګر اوس دا جرأت نه لري چې په ښکارا پر مدینه منوره حمله وکړي. نو یې د مدینه منورې څخه لري خیمه ودرولې او د مدینه منورې د يهودو سره ارتباط ونیوي. نفر ورلېږي چې زموږ سره کومک وکړي. څو په خپل ابو سفیان د شپې په تاریکه کې په پټه د مدینه منورې او اطراف ته ورغلی. اول د حیی ابن اخطب کور ته ورغلی، د هغه دروازه ورټکول. هغه د غشتنه نکړه قبوله، ویل زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه بیریږم. بیا سلام ابن مشکم ته چې د بنی نظیر مشر او رئیس وو ورغلی، هغه دروازه ور خلاص کړه، د عزت یې وکي، شراب یې سره وچشل، د مسلمانانو حال او اخبار ورته وایه. دغه خبرو په واسطه ابو سفیان په دغه شپه د مدینه منورې د اطرافو پر یو ځای چې العریض ورته ویل کېده حمله وکړه. درختې ماتې کړې، کوم میوې چې هلته پرتې وي هغه وسوځلې او د انصارو څخه یو سړی چې هلته موجود وو هغه په شهادت ورساوه او بیرته مخ پر مکه مکرمه په تیښته رهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دا خبر ورسېدی، ډېر ژر په ابو سفیان او دغه په ملګرو پسې وروته. خو ابو سفیان او ملګری په ډېر تلوار او چابکي سره تښتي. کم خواړه چې د دوی سره ورسره هغه پر لار غورځوي چې ځانونه سپکي او وتښتي. نو په دغه طریقه سره د مسلمانانو څخه خلاص و. ابو سفیان خپل قسم پر ځای کړ او پر مسلمانانو حمله وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان تر قرقره القدر پورې پسولاړ، خو کفار یې نه ونیول او بیرته را وګرځیدل. د بیرته راتګ په لار کې مسلمانانو هغه خواړه راټولول چې کفارو د تیښتې په وخت کې غورځولي و، چې په دغه خوړو کې یو قسم خواړه و چې سویق یې ورته ویل. نو ځکه دغه غزا ته غزوه السویق ویل کیږي. او دغه غزا د هجرت د 2م کال د ذوالحجې په میاشت کې تر بدر 2 میاشتې وروسته و. د ذی امر غزا، دغه غزا هغه لو عسکري حمله ده چې تر احد د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قیادت سوی ده. او د دغه غزا د پیښېدو سبب دا و چې د مدینه منورې استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر راوړي چې د بنی ثعلبه او د محارب قبیلو ډیر زیات شمیر خلق سره یو ځای کړي دي، غواړي چې د مدینه منورې پر اطرافو حمله وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړي چې د دې لشکر د سپرو او پیاده و شمیر 450 نفر وو. دې لشکر د هجرت د 2م کال د محرم په میاشت کې د دشمن پر طرف حرکت وکړي. مسلمانانو په لار کې یو سړی ونیوي چې جبار نومېدی او د بنی ثعلبه د قبیلې څخه و. دغه سړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسلام ته دعوت کوي او هغه هم مسلمان شو. دا سړی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ملګری کوي چې اسلام ورشي او سړی په عین حال کې د مسلمانانو ولشکر ته لار هم ورشي چې د دشمن ومځکې ته باید څنګه او پر کومه لار ورسي. هلته بیا و کفارو ته خبر ورسېدی چې د مدینه منورې لشکر را رهیدي. څنګه چې کفارو د جنگ د پاره پوره تیاری نه ونیولې، نو کفار د غرو و سرو ته وتښتېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکره سره د دوی د استوګنې وځای ته ورسېدی او هلته د هغه اوبو سره واړول چې د ذی امر اوبه ورته ویل کېدې. نو د دې سبب و دغه غزا ته د ذی امر غزا ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اوبو سره خیمه ودرولې او د سفر میاشتې ټوله هلته تیر کړه. دا د دې لپاره چې ټول عرب د مسلمانانو په قوت او طاقت خبر سي او په زړه کې د مسلمانانو څخه بیره ځای ونیسي او عرب په دې پوسي چې د اسلام قوت د حجاز څخه و نجد ته ورسېدي. ځکه دغه قبیله په غطفان کې وي
او غطفان په نجد کې دی. په دې غزا کې جنگ یا یو بل د یادولو وړ کومه لو واقعا نسوه پیښه بیل یوې کوچنی واقعې څخه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت وو چې ځینې وختونه به د خلقو څخه ګوښه کېدی، هلته به یوازې ناست وو، د الله جل جلاله عبادت او د خپل رب سره به مناجات کاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عادت سره سم پس له خیمو درولو څخه ولاړی، هلته تر یوه درخته لاندې کښېنستی. د دغه قبیلو خلق چې د غرو سرو ته ختلي دي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وپېژندی، ویل والله بل وخت یې بیا دغسې په تنهایي کې نسو پیدا کولی، څوک د ده د وژلو دپاره ورځي. یو نفر چې دعثور ابن الحارث نومېدی، هغه ویل زه وژنم. نو دغه دعثور په کراره د غره څخه راکښته سو، څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی او څوک نه دي په خبر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې تر درخته لاندې بدو. اوس نو دعثور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسرته توره په لاس ولاړ دی. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ شو او ویل د چې دعثور ورته ولاړ دی او توره په لاس کې ده، غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووهي. دا داسې حالت دی چې هیچا د دې خیال او ګمان نه کاوه چې داسې دې پیښه شي. خو اوس دعثور توره په لاس ولاړ دی او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، اوس می څوک ستا څخه منع کوي؟ د ده په فکر کار خلاص دی، فقط یو واری غواړي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یقیني او اعتمادي لهجه ورته ویل الله. سبحان الله، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جملې د ویلو سره دعثور پر شا غزار سو او توره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې د لاس ولوېده. توره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واخیسته. اوس دعثور پروت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره په لاس ورته ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل څوک دې زما څخه منع کوي؟ دعثور ویل یا محمد الامان الامان، په والله هیڅ وخت بیا جنګ نه در سره کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پریښاو. دعثور بیرته خپل قوم ته ولاړ. قوم ورته ویل ولې دې ونه وهه؟ دعثور ویل ما چې ورته ویل څوک دې زما څخه منع کوي، کوم وخت چې ده ویل الله، یو سړي په دواړو لاسو پر ځیګر ووهلم او زه پر شا غزار سوم. ورونو دا جبرئیل علیه السلام و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجات او خلاصون دپاره د اسمانو څخه راکښته سو او دغه سړی وواهه. د کعب ابن الاشرف یهودي وژنه. کعب ابن الاشرف د یهودو یو لوړ او مالدار سړی و چې د اسلام او مسلمانانو سره تر ټولو یهودو زیات حسد او عناد درلودي. په ښکاره سره یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاراوه او د مسلمانانو سره یې په ښکاره د جنگ اعلان کاوه. دی په خپله د طی د قبیلې د بني نبهان څخه و او مور یې د بني نظیر د یهودو څخه و. کعب ابن الاشرف چې غنی او بربادي سړی و، په عربو کې په ښایست سره مشهوره و او د عربو د شاعرانو څخه یو شاعر و. د ده قلعه د مدینې منورې په جنوبي طرف کې د بني نظیر د کورو وشاته وه. کم وخت چې وده ته په بدر کې د مسلمانانو د کامیابۍ خبر د اول وار دپاره ورسېدی، ده وویل آیا دا صحیح ده؟ هغه خلق د عربو اشراف او د خلقو پاچهان وه. په والله که محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه خلق وژلي وي نو د مځکې نس د مځکې تر مخ ښه او بهتر دی، یعنی تر دې ژوند مرګ ښه دی. کم وخت چې بیا دا خبر تایید او تاکید شو نو دغه د الله دشمن په اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو بد ویل او د دوی دشمنان یې ستایل او هغه یې نور هم و جنگ ته تشویقول. خو یوازې په شعر ویلو هم نسو قانع، بلکې مکې مکرمه او قریش ته ورغلی او هلته د مطلب ابن ابي وداعه السهمي په کور کې واړول. په مکه مکرمه کې به هر مجلس ته ورتلی او هلته به په ژړا ژړا د بدر پر وژل سوو کسانو شعرونه ویل
چې په دې کار سره د هغو احساسات پارول او د هغو عناد او دشمنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو پر ضد ستایل او د مسلمانانو جنگ ته رابلل. کوم وخت چې دای په مکه مکرمه کې وو مشرکانو پښتنه ځنی وکړه چې آیا استاد موږ دین خوښ دی کده محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو او کومه ډله پر حق رهیږي؟ د ورته ویل تاسو تر دې افضل او پر حق یاست او حتی دغه مشرکانو په سبب به د بوتانو عبادت هم کاوه. په دغه باره کې د سوره النساء 51 نمبر آیات نازل شو چې الله عز وجل فرمایي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني آية تا هغه کسان ندي لیدلي چې دوی ته د کتاب څخه برخه او حصہ ورکول سوی ده چې هغه دغه يهود و دوی کتابيان و دوی پر بت او شیطان ایمان راوړی دي یعنی د قریش د پاره د بوتانو عبادت کاوه او دوی وهغه کسانو ته وایي چې کافران سوي دي چې تاسو مشرکان تر هغو کسانو ډیر پر لار برابر یاست چې پر الله او رسول الله ایمان راوړی دي. سبحان الله. آیا نن هم داسې کسان نشته چې و گمراهو کفارو ته وایي چې تاسو تر مسلمانانو ښه او بهتر یاست؟ خیر کعب ابن الاشرف يهودي برته مدینه منوره ته راغی او په خپل اشعارو کې د اصحاب کرامو شذ په بد سره یادول او مسلمانان یې په خپل علاج بسره ډیر ظاهرول. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اصحاب ته ویل څوک د کعب ابن الاشرف کار ورکوي ځکه د الله او رسول الله ډیر آزار کړ. د دې کار د پاره د مسلمانانو یو ډلې ځانونه انتخاب کړ چې هغه ډله محمد ابن مسلمه، عباد ابن بشر، ابو نائله شنومه سلکان ابن سلامه دي او د کعب رضعی ورور همو حارث ابن اوس او ابو عبس ابن حبر. دغه پنځونه پرو په خپل خوښه د کعب ابن الاشرف د وجلو د پاره ځانونه انتخاب کړ او د دغه ډلې مشر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه. د کعب ابن الاشرف د وجلو په روایتو کې راغلي دي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک د کعب کار ورکوي د الله او رسول الله ډیر آزار کړ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ولارسو ویل زه یا رسول الله ایا استا خوښه ده چې وژنم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل نو اجازه راکه چې څه ووایم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل وای یعنی دغه کار د کولو د پاره و یو څه خلاف ویلو ته ضرورت لرم د هغه اجازه راکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه. ورونو په دغه حالاتو کې خلاف ویل جائز او روا دي. اوس نو د نقشه د عملي کولو د پاره محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وكعب ابن الاشرف يهودي ته ورغلی او ورته ویل دغه سړی چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ څخه صدقه وغوښته او موږ یې ستړي کړی یو. کعب ورته ویل په والله تاسو د کومک او ملګرتیا کوي. محمد ابن مسلمه ورته ویل موږ د علیه الصلاۃ والسلام متابعت کړی دی او دا مونږ نه د خوښه چې اوس یې پر نیمه لار پریږدو و به ګورو چې د کار اخیره چی کیږي. خو اوس موږ ستاسو یو خوروار یا دوه خورواره خواړه په پور غواړو. کعب ویل هو پور درکوم خو ګرو براته یږدي. محمد ابن مسلمه ویل په ګرو کې چی غواړي؟ کعب ویل شدي په ګرو کې راکړي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل موږ خپل شدي څنګه په ګرو کې در سره پریږدو حال دا چې ته په عربو کې شایسته سړی یې. کعب ویل نو اولادونو مو په ګرو کې راکړي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل خپل اولادونه څنګه په ګرو کې درکو؟ سبب هلکان په خپل مابینو کې یو بل ته د پیغور پر قسم وایي چې ته خو هغه چې په یو خوروار خړو ګرو سوی وې. دا و مشته شرم دی مگر خپل اسلحه به په ګرو کې درته کښېږدو. کعب ابن اشرف يهودي وعده ورسره وکړه چې شدي بیا راس
ابو نائله رضی الله تعالی عنه چې د کعب رضعی ورور وو، دوی هم د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پر قسم وکعب ته ورغلی، مجلس ورسره کوي، د کعب د اشعار بیتون ورسره وایي، او بیا یې په اخر کې ورته ویل وای حق یا ابن اشرف، زه د یو حاجت او ضرورت لپاره راغلی یم، زه به درته بیان کوم، خو ته به دغه حال د ځان سره پټ وساتې. کعب ویل هو وایه. ابو نائله رضی الله تعالی عنه ویل د دغه سړي راتګ و مشته یو آفت سو چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د د پر راتګ سره مو عرب دشمنان وګرځیدل، ټول عرب مو د یوې لندې څخه ولي او په یوه سترګه راته ګوري، د کاروبار او تجارت لارې را باندې بند کړې، موږ په تکلیف یو، اولادونه مو وږي دي. نور یې هم داسې خبرې ورته وکړې لکه د محمد ابن مسلمه چې کړې وي. او ابو نائله د خپل خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره دغه زما د رای او نظر نور ملګري هم شته او زه غواړم چې هغه هم وتا ته راولم. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.